قطعه ده چې زما د زړه په دبخي دي پراټه پورې کړه، زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه، تا چې سپیا کا مخامخ په ګواټه پورې کړه او راته ویل په سترګو ړوند چې ته دا نه وینې څه ناولې پوزه دې زما په دوپټه پورې کړه. او بل یو دی چې وایي چې کینې نغري ته نو چینک وهي او خاندي، چې کینې نغري ته نو چینک وهي او خاندي، منچې هم ورسره پوره خانک وهي او خاندي. او کباب پکې راګیر کې توړو ډوډۍ نه جوړ کی، کباب پکې راګیر کې توړو ډوډۍ نه جوړ کی، په وازه خوله په دواړه لاسه چک وهي او خاندي. او پردي واده نه پس چې واپس راځي په لاره، پردي واده نه پس چې واپس راځي په لاره، دوه درې ګامه تې مخ کا خېټه ډق وهي او خاندي. او بل یو ټپیزه ده چې یاره منظور مې دغه سوال کا، توجه به غواړم، یاره منظور مې دغه سوال کا. غندل خان بابا نسوار توکړل زما دې شعر سره، یاره منظور مې دغه سوال کړه، ځان دې نور خلاص له دې جنجال کا، او داغونه پاک له دې دیوال کا، او نسوار دې توکه خوله کنګال کا، ستا د کوټې نه د غوجلې بوی راځي نه. ډېره مننه. او بخښنه به غواړم، یو نظم دی دا نن سبا هلکانو چې کوم غوبل راغستی و په دې اختر کې د هغې مخنیوی دی. باسین صاحب که اجازت وي نو زه چندخ یم که بیزو یم، زه چندخ یم که بیزو یم، آیا زه د آدم زو یم؟ په پارکونو کې ګډېږم، په سرکونو کې ګډېږم، په ډاټسونو کې ګډېږم، څه عجبه حرکتونه، تیرې چغې وهم شلېږم، یم پښتون خو بې پښتو یم، آیا زه د آدم زو یم؟ مړه دا څنګه ځواني ده، مړه دا څنګه مستی ده، مړه دا څنګه خوشحالي ده، د غیر دینو د خندا شو، مړه دا مسلماني ده، ډېر بدتر د خرو او سپو یم، آیا زه د آدم زو یم؟ نورې پرېږده کارنامې مې، څه عجبه رنګ جامې مې، تو به خدایه دا نخرې مې، هغه ځای ښودلی نه شم په کوم ځای کې دی چینجې مې، دا په نوم د شاه زلمو یم، آیا زه د آدم زو یم؟ غواړم بخښنه کوم دوی نه دا پوښتنه، که زلمي دي او که جونه، د کمنټ لایق دپاره کړه داغداره یې لمنه، جمیل سر په لیوانو یم، آیا زه د آدم زو یم؟ آیا زه د آدم زو یم؟ ډېره مننه.